أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن أشهد أن دا له ایکوادور هېواد څخه راغلی سیلاني دی چې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ مسولینو له لوري د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. د یاد کس پخوانی نوم اندریس او له اسلام منلو وروسته ورباندې د محمود نوم ایښودل شوی. چک پاین و مجاهدین خب الحمدلله بسیار هر جایی که از مجاهدین میسر اگر رویه نک میکنه قدیم مردم میسر رفتار خوب میکنه. این که همیشه در موتر بوده قدیم رویه نک مجاهدین که دیده بدی از موتران گفته ما تا میشیم قدسی ها میرم. باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد. این در اینجا آمد گفت که یاداری مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کرد. ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم. ما میخوایم که در اسلام مشرف شیم. دلته الحمدلله دلته دا کلمه د شهادت ورښودل سوله او په 15 وخت لمانځه کې په جمع کې دی حاضر و او دته د اودس طریقه د غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړل سو. الحمدلله موږ مجاهدین دته د انټرنیټ له لارې نه هغه مواد چې دته اولیه مواد د اسلام ضرور دي چې هغه د ځان په پوکي هغه ټول دته اجمالی طریقه باندې وښودل سول. اندریس چې اوسنی نوم یې محمود دی د اسلامي امارت د مجاهدینو له نیکې رویې خوښ دی. نوموړی افغانستان ته د خپل راتګ او د اسلام مبارک دین منلو کیسه راته کوي. He tried to communicate but I didn't understand so he came and I say that I asked him if I can stay here for a minute because I want to speak with the people. Because in Uzbekistan, Kyrgyzstan, I didn't have that opportunity. So I was thinking that now that someone is speaking English, I have the opportunity to stay here and ask, how is the Islam? What is the belief of Islam? Who is Allah? What that kind of thing. So we start to talk and I was agreeing with the things that he was saying. I was agreeing. ښاغلی محمود وايي یو شمېر هېوادونو ته یې سفرونه کړي چې د افغانستان ځینې ولایتونو ته هم د چکر لپاره تللی. په وینا یې افغانستان تازه له جګړې راوتلی او اوس یې پرمختګونه بېساري دي. دی له نورو سیلانیانو هم غواړي چې د افغانستان له ښکلاوو لیدنه وکړي. And now you have the historical chance to make something different to your people, to Afghanistan people, because even that I am very far away of here, everyone here wants to have food for the family. Everyone wants to have a job. Everyone wants peace. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طبیعت ښکلاو د بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته رااړولی.